سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ مینهوالو. په دې هیله یم چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به مو پر تن وي. د نن ورځې درس مو انلاک اپشن ده. غواړم چې تاسو ته نن انلاک اپشن هم در وپېژنم. انلاک څه ډول استعمالیږي او څه ډول کار ترسره کوي، غواړم چې په دې برخه کې هم تاسو ته پوره معلومات درکړم. راځو دا نن ورځې درس ته. انلاک اپشن په عموما کې د حفاظتي کوډونو له منځه وړلو لپاره استعمالیږي، لکه پټرین کوډ، سکرین کوډ، پین کوډ، FRP کوډ، سیم کوډ. دا ټول له منځه وړلو لپاره انلاک څخه مو کولی شو چې استفاده وکړو. خو په ZX باکس کې انلاک خصوصي ځانګړتیاوې د هر موبایل لپاره لري. فرضاً یو موبایل سیم کوډ له منځه وړی شي خو د بل موبایل سیم کوډ له منځه نشي وړی، چې هغې دلته تاسو ته واضحه اپشن درکړي وي. راځو د ځینې اپشنو په اړه هم زه تاسو ته معلومات درکوم چې څه ډول استعمالیږي، خو په سر کې باید اصول وپېژنو. انلاک 3 اصول لري چې هغه اصول به هم زه اوس تاسو ته وښیم. د انلاک اپشن 3 ډوله اصول دا دي چې اولنی حالت یا دا حالت ته چې ځینې اپشن یې په ډاونلوډ موډ کې کار ترسره کوي، لکه ریسټ، FRP، ریکټ /EE چې په ډاونلوډ موډ کې کار ترسره کوي. دوهم حالت لکه EDB، موبایل باید فعال وي، EDB فعاله وي، چې لکه ریسټ FRP یعنی د موبایل EDB باید فعاله وي، هغه وروسته دا کار ترسره کوي. دریم حالت یې لکه انلاک هغه حالتو کې کار کوي چې موبایل روټ هم وي او EDB هم فعاله وي. نو دا درې حالت باید تاسو په نظر کې حتما ونیسئ. که چیرې تاسو د انلاک دغه اصول مطابق کړل، نو تاسو له انلاک اپشن څخه دقیقه او مطمئنه ګټه اخیستلی شئ. که چیرې دا اصول مو مراعات نه کړل، نو انلاک اپشن شاید تاسو ته کار در نشي کړی. تر بلې ویډیو مو زه هاشم علیزی په خدای سپارم. ښه وخت، ښه چارې ولرئ.